د مردان په تاریخ کې په اول ځل د مردان پریمیر فوټبال لیګ د 9 ټیمانو نیلامي په یو مقامي حل کې وکړل شوه چې پکې تاجر اتحاد صوبای جنرال سیکرټري احسان باچا، معزولا خان، عہدیدارانو، مردان معززینو او د میډیا نمائندګانو په ګڼ شمېر شرکت وکړو. د مردان پریمیر لیګ چیرمن نواز ماندوري د شریکو ملمنو پر راتګ شکریا ادا کړه. د مردان پریمیر لیگ خوتی ایگل ټیم نوابزاده عمر فاروق خان او جمال خوتی دغبی کینگز معزولا خان خاکسار سٹی نومان فقیر صراف مایار یونائٹڈ موسیٰ خان رستم ہنٹرز اختر نواز خان شیخ ملتون وریئرز اورنگزیب کشمیری کس کورونا مشتاق سیماف اور نصیر خان او د مردان خاص ټیم عابد خان په مالکانه حقوق باندې په خپل نوم کړل. د مردان پریمیر لیگ فوټبال ټورنمنت آغاز به د روانې میاشتې د مارچ اولنۍ هفته کې شروع کیږي چې پکې به د لوکل لوبغاړو سره قومي کلاړیان هم شرکت کوي. نن چې د بولې زما کوم مقصد و نو د هغې دا وجه نه وه چې لکه دا بولي د دې لپاره وشي زه ټیم والا مو دا به خامخا ګټي. زما بالکل دا سوچ نه دی. زما دا سوچ دی چې د مردان کم ځوانان دي په ګوټونو کې دننه ناست دي چې هغوی رابار شي خپل ټیلنټ ښکاره کړي مخکې په انټرنیشنل سطح باندې د صوبې په سطح باندې دي ولوبېږي او زموږ هم یو اواز ښه لاړ شي او دوی هم یو اواز ښه لاړ شي. ستاسو اخري خبره کوم ستاسو د دې دغه وساطت سره چې نوجوانانو ته وایي تاسو راپاسئ تاسو خپل ټیلنټ ښکاره کړئ موږ به درپسې یو شاته انشاءالله تعالی هر قسم تعاون به ورسره وکړو هر قسم منډه به ورته چې تاسو پرې مخکې لاړ شئ او خپل د ټیلنټ وښایئ. بیسیکلی مردان پریمیر لیګ چې موږ شروع کړو د دې شاته زموږ یو سوچ و د مردان د ځوانانو لپاره خاص کر چونکې تاسو وګورئ فوټبال زموږ د ملک نه ورو روان دی او ختمېږي تاسې ډېر لوبې هم دي خو فوټبال چناو موږ ځکه وکړو چې یونه سټیډیم زموږ یو سټیډیم دی او بالکل ویران پروت دی او په دغه علاقه کې د فوټبال ډېر زیات سټارز دي ډېر زیات پلیران دي زموږ په دغه سیمه کې د مردان خاص یا کس کورو د راوند اباوټ چې کومه علاقه ده نو موږ پکې دا یو سوچ وکړو چې موږ به د MPL په نوم باندې د مردان پریمیر لیګ موږ یو سټارټ واخیستو او زه په دې کې د خپل مرکز تنظیمي تاجران چې کوم زما ورونه دي او مردان چیمبر اف سمال ټریډرز د دې ډېره شکریا ادا کوم چې دې زموږ حوصله افزایي وکړه او مونږ یې اپریشیټ کوو او مونږ سره په دې کې مدد وکړو او مونږ دا پروګرام سٹارټ کړو.